دا څومره عواید موږ جمع کړي دي نن تاسو ته حساب درکوم. دا د هغه ډېرو پوښتنو یو جواب ده چې خلک یې ډېر مطرح کوي. موږ ځینې وخت زموږ ځینې ځوانان او ځینې خلک دغه ستونزې مشکلات نه درک کوي او له حالاتو نه سم آګاه نه وي، نو وخت ناوخت پوښتنې کوي، کله کله انتقاد هم کوي، نیوکه هم کوي. خلک هم په داسې یو شي باندې خبروي چې حقیقت او وجود ونه لري. لکن نن چې ښاروال څه دا پروګرام ترتیب کړی ده او انشاءالله نور مسؤلین لکه څنګه چې ملګري مخکې هغه پراجکتور باندې خپله بیانه ورکړه، خپل کارکردګي نور به هم داسې ورکړي. هغه څوک چې پوښتنه لري او زړه کې یو سوال ورسره وي باید نن دلته حاضر وي هغه، او که دلته د حاضرېدو جرأت نه وي پکې، بیا دې وموږ غوښتنه ترېنه دا ده من حیث یو جز د دې نظام چې بیا د باندې پراګنده خبرې کول او اضافي خبرې کول، اضافي نقد کول، نیوکې کول، دا بیا مناسب نه وي. ځکه دا پروګرام دې دپاره نن جوړ ده که هر چا سره سوال وي هغسې موږ سره سوال شریک کړي، خبره شریکه کوي. دا یو مسله. دومره خبره دا ده یقینا په لوګر کې مخکې ښاروال صاحب خبر وکړه د کار شوی ده، خو ستونزې رښتیا هم ډېرې موجودې دي. هم په موږ اداراتو کې ستونزې موجودې چې مخکې ښاروال صاحب ویلي چې موږ 81 میلیونه ټارګېټ کړی یو، په دې کې 40 میلیونه موږ لاسته راوړي دي. یقینا دا ستونزې شته دي. څومره چې موږ پرې خبرېږو ښاروال صاحب د ملګري مسؤلین چې دي نظام په دې بدانه کې یو، یقینا دا شی موجود دي. دې تر څنګ لویه ستونزه دا ده چې موږ ته له تېرو کلونو نه ډېر غټ مشکلات مخته پراته دي. نو موږ د ولس نه غوښتنه دا کوو چې تاسې یو څو کاله موږ معذور ګڼئ. په یو کال کې تاسې داسې مه کوئ چې موږ نه 100% د وطن او دغه ملک او د خلک ګلې ګلزاره مو نه وغواړئ. نو موږ یقینا مخکې نه ستونزې راپاتې دي، موږ چې مخکینۍ ستونزې حلوو، بیا ځان ته نورې دا کوم خنډونه چې اوس نوي ایجادېږي دا له منځه وړو، دا به وخت غواړي موږ نه. نو په دې کې دغه ستونزې او دغه عذر دا دي موږ ومنو انشاءالله که وخت راغی زموږ د دې نظام هر جزء او هره فقره هسې خدمت به دې ولس ته وړاندې کړي څنګه چې دې ولس په موږ باندې حق ده. خو یو یادونه باید وکړو چې زموږ هغه ادارې چې هغه عایداتي ادارې لکه ښاروالۍ ده، که مستوفیت ده، که بل ده که بل ده، زموږ یوازې دا مسؤلیت نه ده چې موږ ولس له جب نه پیسې راواخلو د نظام جب ته یې واچوو، یو ولس نه مادیات او عواید را جمع کړو د نظام خزانې ته یې واچوو، بلکې نه زموږ څنګه چې دا د عوایدو جمع کول د موږ مسؤلیت ته همدغسې بېرته دغه عواید په دې ولس مصرفول دا د موږ د مسؤلیت یو دوم جز ده او دا لوی جز ده. که چېرته موږ د عواید را جمع کوو او بېرته په دې ولس مصرف نه کړو، یقینا د موږ غاړې به بندې وي او موږ به د خپل مسؤلیت حق نه وي ادا کړی.